د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کونړ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو لنډو خبرونو ته خراغلاست د کونړ ځنګلاتو ساتنې شنې قطعې وړ مورز په دغه ولایت کې 1500 دانې چاتراش سلیفر لرګي نیولې دي د افغانستان د ځنګلاتو ساتنې شنې قطعې عمومي قومندان حاجي عبدالحلیم یاسین ملي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د خپل مسؤلیت پر بنسټ د عامه شتمنۍ په ساتلو کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او په وینا یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو عامه شتمني په بې رحمۍ سره ووهي. د کونړ امني قومندان د شلتن ولسوالۍ د قومونو نه مننه وکړه چې د اسلامي امارت مبارزې په لاره کې د مجاهدینو کلک ملاتړ کړی. هغه وویل دغه نظام ستاسو د بچیانو په قربانۍ ورغلی او دا د ټولو افغانانو ستر ارمان. کونړ ولایت کې د سخت کلفونو ترمنځ 50 اوریزې سیالۍ پیل شوي چې شاوخوا 3 میاشتې بعد دوام وکړي. د افغانستان بانک څخه باندې 1 میلیارډ افغانۍ په ارزښت زړو بانک نوټونو د سوځولو خبر ورکړی دی. پروان د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په سیاګرد او بګرام ولسوالیو کې د اقتصادي پیاوړتیا په موخه د ناروې کمیټې له لوري پر 1250 کورنیو چرګان وویشل شول. د هرات ښاروالۍ ریاست مسؤلینو د یاد ولایت په 11مه ناحیه کې د څه باندې 2 میلیونه 300 زره افغانیو په لګښت د یو استنادي دیوال د رغولو چارې د پیل کېدو خبر ورکړی دی.